منبر ته راتلل دا یو قسم امتحان دی چې سړی به ورکوي د خدای او مخلوق ته. که سړی یو دم او ناڅاپه تر لاس ګیر کې ورته راسه امتحان ورکولی سي نسي ورکولی. او که سړی وخت بعد وخت د امتحان ته آمادګي ونیسي، کتاب وګوري، مطالعه وکړي، تکرارونه وکړي، بیا هغه امتحان ته ډېر نه ورخطا او په امتحان کې ناکامه کېږم، نو دا تقریبا ستاسو هغه سلسله ده چې زه تاسو ته ایقاظ او تنبیه کوم، تاسو ورته راویښوم چې طالبه دې ځای ته ته راځې، د دې ځای څخه ته چاره نه لرې، ستا ابتدا اوس شروع ده، خو نن چې دا میګرافون ستا مخې ته ولاړ دی دا ستا انتها ده. ما تا ته یو تمثیل جوړ کړی دی. تمثیل دې ته وایي چې ته 20 کاله 15 کاله 10 کاله 3 کاله 2 کاله بعد دې ځای ته درېږي. خو ما نن ورته ودرولې چې ته راسه نن ودرېږه ته څه کوې؟ دا خو هغه عظیم مقصد د انجمن دی. طالبان دې په دې خاطر نه کوي چې بس زه بلته نعت ووایم، نه، یوه مصري نعت ووایه په ښه کمال یې ووایه، یو آیات ووایه په ښه کمال یې ووایه، ځان تر سام وباسه. خو دا نه معنا چې ته ځان تر سام وباسه باره بې حیا جوړ سه. طالبان چې تر سام ووځي باره څه کوي؟ هر څومره چې غټ مشران ناست دي بس دی مجلس شروع وي، د مشرانو مجلس کې د ده بېادبۍ شروع وي. نه، یو تر سام وتل دي، یو حیا د لاسه ورکول دي. زما قدرمنو دا فرق لري. تر سام وتل ښه کار دی، د دې دین لاره ده، دا د علماو منهج دی. علم بېله دغه طریقه خلکو ته ډېر نه رسېږي. که غواړې چې خدمت باللسان وکړې، ژبه به لرې، د میګرافون مخې ته به غږېږې. او که غواړې چې خدمت بالید وکړې، کتابت وکړې، تصنیف وکړې، هغه بیا میګرافون ډېر نه غواړي، بس کتابونه دي، تصنیف دی کوه. خو بعضې خلک د دې پر ځای چې تر سام ځان وباسي، خپل حیا د لاسه ورکړي، بیا پکې د عالم قدر، د استاز قدر، د مشر قدر، د شیخ الحدیث قدر، د هغه شخص قدر چې ژبه په اسلام کې سپینه سوې ده، د هغه چا قدر هم نه لري. او دا څومره کمزوري خبره ده. او وجه یې څه ده؟ وجه دا ده زما عزیزانو چې تمیز نه دی راغلی. زه باید سام چاته وایي، حیا چاته وایي. کوشش وکړئ تر سام ځان وباسئ، خو حیا د لاسه مه ورکوئ. د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي الحیا شعبة من الایمان. بل حدیث کې راځي الحیاء کله خیر والحیا لا یأتی الا بخیر. حیا ټوله خیر، د سپینې ږیرې څخه حیا کول، د استاد حیا کول، د مشر حیا کول، د کتاب حیا کول، د شعائر حیا کول، د مسجد حیا کول، دا ټول هغه شیان دي چې ستا د کامیابۍ سبب او ذریعه ګرځي. نو په دې اساس باندې مې یوه خبره درته دا د طالبانو ځان تر سام وباسئ، دا خدمت باللسان ته ځان آماده کړئ. کوشش وکړئ چې تاسو باید ښه تقریر وکړئ، ښه لهجه ولرئ،